د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې هیواد کې 15 هوایي ډګرونه په نړیوالو معیارونو برابر شوي او په ورځني ډول ترې الوتنې کیږي. د مسؤلینو په خبره هر ورځ له دغو هوایي ډګرونو له 10 تر 30 الوتنې ترسره کیږي. د دغه وزارت ویان دغه راز وایي د جلال آباد هوایي ډګر چې په خوا ترې د نظامي اهدافو لپاره ګټه پورته کېده اوس مهال ملکي هوایي الوتنې ته چمتو شوی دی. نوموړی وایي د هیواد له فضا څخه په هرو 40 ساعتونو کې له 10 تر 120 پورې غبوري الوتنې ترسره کیږي چې د هرې الوتنې په بدل کې $200 افغانستان ته حق العبور ورکول کیږي. د ترافیکو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله په هیواد کې 440 کسان مړه شوي او تر 600 زیات ټپیان شوي دي. په هیواد کې یو شمېر موټر چلوونکي د سړکونو د تنګوالي او ویجاړتیا او د ترافیکي پیښو نشتوالی د ترافیکي پیښو تر ټولو مهم لاملونه ګڼي. په همدې حال کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل دی. د هیواد د ترافیکو ریاست د شمیرو پر بنسټ په تیرو 6 میاشتو کې 900 ترافیکي پیښې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سخت باران، تالند، برېښنا، تیزو سیلیو، خاورو دوړو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه وړاندوینه د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونو لپاره شوې ده. د دې خبرپاڼې له مخې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 15 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو سیلابونو، خاورو او دوړو د راوتلو اټکل هم شوی دی چې په بیلابیلو سیمو کې به په یوه ساعت کې د چټکتیا کچه له 50 تر 90 کیلومتره پورې رسیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روان شل ورځ نړیوال جام کې د 8 غوره لوبډلو پړاو لومړۍ لوبه سبا د هند لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په خپل ګروپي 4 لوبو کې 3 ګټلې او یوه یې کوربه ویسټ انډیز ته بایللې ده، خو هند بیا خپلې 3 لوبې ګټلې او یوه یې د اورښت له امله بې پایلې اعلان شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد په پلازمینه نوي ډهلي کې د ګرمۍ له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ټایم اف انډیا ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې پلازمین نوي ډهلي کې د تودوخې سختې څپې په دې اونۍ کې 15 کسان مړه کړي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو ګرمه شپه بلل شوې ده. په ټول اسیا کې میلیارډونه وګړي په دې دوبي کې د سختې تودوخې سره مخ دي. ساینسپوهان وایي د انسان لخوا پر مخ وړل شوی اقلیمي بدلون خراب شوی دی. د مړینې خبر د دوشنبه په ورځ د هند د 10 میلیونه نفوس لرونکي ښار په روغتون کې ورکړل شوی دی چیرې چې د اوبو کمښت هم ډیر دی.